كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. زما محترم ورونو، د ایمان په شعبو کې او د ایمان په څانګو کې یوه مهمه شعبه هغه دا ده چې د دوباره ژوند نه وروستو د انسانانو حشر کول، حشر راټولولو ته وایي. د انسانان به موقف ته راټولیږي، په دې باندې ایمان لرل، د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی ورسره حساب کتاب وکړي. رب العالمین دې دا احوال په موږ او تاسو باندې آسان کړي. دا ډېر سخت احوال دي، ډېر سخت تکالیف او ډېر سخت د شدایدو مناظر او موقف دی. الغرض د دوباره ژوند نه بعد حشر او موقف طرف ته د انسانانو راټولېدل او د رب العالمین مخامخ ودرېدل، په دې باندې ایمان لرل. دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی په سوره المطففین کې فرمایي: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آیا دا خلق دا یقین نه لري چې دوی دوباره را پاسېږي؟ دا ولې دا زیاتې کوي؟ دا ولې په دې پیمانو کې دوکې کوي؟ دا ولې د رب العالمین مخالفت کوي؟ آیا دا په دې معنی یقین نه لري چې دا به د رب العالمین په وړاندې ودرېږي؟ لیوم عظیم، په هغه لویه ورځ کې به دی دوباره را پاسېږي. او یوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه ورځ چې خلک به ودرېږي رب العالمین ته مخامخ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ستاسو کې هر یو کس به ای انسانانو د خپل رب سره مخامخ خبرې کوي، او د خبرې د حساب او د کتاب دی، او د دې په مابین کې به هیڅ ترجمان نه وي. نو ګورئ زما عزتمندو، راځئ موږ سوچ وکړو. په دنیا کې که یو والي ته راوغواړي او یو مجرم کس یې هغه راوغواړي د دې لپاره چې هغه سره حساب وکړي، د ده به سالي چې دا یو مخلوق، یو کمزوری والي دی، څه به د معنی وکړي، خو آخر مړ به دې کړي، نو خو څه ته نه شي ویلی. نو دا انسان دومره په ویره کې وي، دومره په رعب کې وي، او زه یم چې ټوله شپه به خوب ونه کړي، ویښ به ناست وي. خو چې انسان د رب العالمین مخې ته ځي چې هغه د ده خالق دی او د ده په ټولو اعمالو باندې پوهه دی، د ده په ټولو احوالو پوهه دی، او داسې انسان دا مجرم انساني او دا د رب العالمین مخې ته ورځي، د ده به سالي. زما عزتمندو، علاج ځان له پکار دی، هغه علاج په توبې او استغفار سره پکار دی. موږ او تاسو نه ګناهونه کېږي. الغرض په دغه موقف باندې ایمان لرل، دا د ایمان د شعبو نه یوه مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې زموږ او ستاسو ایمان کامل شي، او د دې مشکلاتو نه الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته نجات راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.